افلاطون نوم اوریدلی دی وای وای افلاطون چرته ملاقات هم شوی که شب قدر تر راغلی افلاطون حکیم خا حکیم جنی بوټیاں دوائی به جوړوله بس کله کله خوب پوره نشي افلاطون بوټي ونې لاندې ناست بوټي جړی بوټي برابرول خوب په غلبه وکړه د ونې لاندې سملاسته بعضې خلک په دې ډز نه یار ځای ودوي ارزه اوه څه خلکو له په سنگل بیډ په ډبل بیډ خوب نه ورځي انجکشن میډیسن او ټیبلټس خوب نه ورځي او څه خلکو نه خوب نه ځي په ناسته ودی په بیان کې ودی په تعلیم کې ودی په مشوره کې ودی ایو نیم پکې وته وي سکینه په نازلېږي ماته د سکینې خور به په نازلېږي عجیب ده الکه د قران درس ته ناست هغه جوټي وي ما د پېښور ظلمو میچ چاوو میچ چې څوک ګوري په هغه سکینه نازله نه شوه د قرآن د ناستې درس ته او ته جوټې واخې توجه افلاطون دا خوب هم د هر چا قسمت کې نشته ښه خوب هر چا قسمت کې نشته ځکه تا ته ویلي دي د عالم ټوله شپه خوب او د شب قدر د ملک صاحب ملکی د نواب نوابی د سردار سرداری د کونسلر کونسلری د عابد عبادت د عابد عبادت د عالم د خوب مقابله وای مقابله 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 شب قدر والاو چې د مولا مقابله نشي کولی د ویخ مولا بس مقابله وکړي حدیث دی سرجی حدیث دی فضائلو کی حدیث دی داود مولا مقابله نشي کول ته ماته نیغ نیغ کیږي توجه ان شاء الله دې موږ ټول جنت ته بوزي جنت ته بوزو زوبا او که تاسو مخکې جنت ته لاړې ان شاء الله نو موږ به ځان سره بوزې په واده بوزې بم چې څوک وي چې دا تاسو مولیان کار ځان له ښه کوو نور خاص مونږ کې څه شته نه هم دا خلک دي صدقات دی کوي روجې دي نیسي ما په 15 شعبان بیان وکړ ما روجه ونیسئ 15 شعبان بس پوه نه شوم خلکو روجې نیولې او ما په جومات کې څه یو ملګري چای راوړی او سموسې مې خوړې ما په موږ دې روجه کړه او خپله سموسې خورې مونږ خو خلکو ته وایي روجې نیسي مونږ نه نیسو که نه ځکه دوی ته وایي ماشاءالله روجهدار دي که جنت ته لاړې مونږ به بوزې مولیان به بوزې بوزې به هم هسې هم تاسو د اخري زمانې مولیانو باره کې خو تاسو خبرې هم بل شان کوې نو مونږ خو ټیک نه یو تاسو به جنت ته ځئ مونږ به بوزې څوک څوک به مونږ مولیان جنت ته ځان سره بوزي بوزي به بس بس صبر توجه بس اوس ما نه تپوسو کوي او پښتنو که موږ مولیان جنت ته لاړو نو موږ نه تپوسو کوي چې تاسو به بوزو که نه ووایه څنګه زه درنه دلته تنګ یم نو په لاره مې سمه نه پرېږدې خو چې داسې ځم وایي توجه چې داسې ځم توجه توجه تاسو به خو مونږ جنت ته بوزئ که نه اور توجه مونږ به داسې وکړو چې مونږ جنت ته لاړو نو مونږ خو تبلیغیان یو مونږ به بیا مشوره وکړو ټیک ده مونږ به بیا امیر صاحب ته چې کښېنه چې مشوره وکړو د چې مشوره کې څه خبره وشوه انشاءالله الله دې مونږ ټول جنت ته بوزو افلاطون اوده شو د ونې لاندې توجه لړکتی 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 رارغړېده رارغړېده د لارې منځ ته راغی بادشاه وقت داسې لباس اچولی دی په شاهي اس باندې سور دی اور ګنمین باډي ګارډ وزیران اور سپایان ټول ورسره دي دې د لارې منځ کې وده دي قافله رکاو شوه بادشاه په درمیان کې وزیران مخکې رستوي او باډي ګارډ مخکې رستوي قافله رکاو شوه چې کله قافله رکا شوه د لارې په منځ کې سړی وده دي دا بادشاهانو دا طبیعت ډېر حساس ډېر نازکي بادشاه انتظار برداشت نه کړ چې راغی سړی د افلاطون داسې په یو سایډ اړخ اوده دی توجه بادشاه راغی او دله یو مضبوطه لته ورکړه ورته وایي چې پاسه زما په دې پاس هم چا ټیک ټاک جوړ کړی دی او خبرې زما دا پاس یې کوم ځای پټ کړي وایي دا روژه کې چې پښمني ته لږ ټایم پاتې که نه او دا مور هم در پسې راشي خور او دا ښځه هم در پسې راشي او د آخر کې در پسې داجي یا لالا په غوسه راشي وایي هغه چې پاسه بهرحال پایسه د دې د خوب او د خو لا سترګې کولو کړي هم نه وي د افلاطون ته بادشاهي وقت وایي چې پاسه ما نه پېژنې چې زه څوک یم بادشاه تو بادشاه ہوتا ہے د لا سترګې هم کولو کړي په پټو سترګو ورته وایي د خو اودو دې ورته وایي وایي نور راته پته نشته چې څوک یې خو د لتې نه دې پته ولګېده چې خاري د انسان درې قسمونه دي چې کله قرآن او حدیث پرېږدي مولي صاحب د انسان درې قسمونه دي
کله چې قرآن او حدیث پرېږدي الله فرمایي بل هم ادول یا جانور ہے یو قسم مې درته اوسوي او دو به درته بله پیره کې ویم نه ټایم کم دی اوس توجه 8 بجې بل ځای ټایم ورکړی توجه دی جګړه شروع شوې ده دا وزیران ډېر هوښیار وزیرانو ووایې وزیرانو دلې دله زړې دله دومره دل کړي چې وزیران ته هوښیار وایم نه وزیران ډېر هوښیار دي وایې وزیرانو خو دا ورسره ووایې پخواني وزیران ښه اوسني وزیران خو په ختم نبوت هم نه پوهېږي توجه وزیر راغی وزیر پہچان وکړه چې دته چې باچا سلامت دا سکے دا خو زمونږ د ملک هیرو دی لکه زمونږ د ملک هیرو ډاکټر عبدل زما د ملک هیرو دی او ته باچا سلامت دا خو هیرو دی ډاکټر دی حکیم افلاطون دی بادشاہ ورته هیرو میرو دی نه منم ما ته خر ویلی توجه بادشاہ ورته خر دی راته ولي وی افلاطون ته الله علم ورکړي سمجھدانا ہے توجه وته ته څه شي وای زه بادشاہ یم افلاطون ته تعارف کراو تعارف وای ته پس بادشاہ وته شاهي لباس مې چولی بادشاہ یم شاهي ګوړه را سره ده بادشاہ یم شاهي تاج مې په سر دی بادشاہ یم ګنمن باډي ګارد وزیران را سره دي بادشاہ یم افلاطون ته توجه افلاطون ته چې ته اوس خپل محل ته لاړ شي نو دا فوج به د سره محل ته دن نزي دیو چې نه فوج به خپلو بارکونو ته ځي افلاطون ورته وي کله ټیک ده چې ته خپل محل ته لاړ شي استراحت رست اور آرام کې خپلې کمرې ته ور دننه کېږي نو دا اسبم کمرې ته دننه بوځي افلاطون چې نه بادشاه وي اس خو به بار پرېږدم افلاطون ته چې دا تا کوم شاهي لباس اچولی دی نو دې کې به وده کېږي هغه تاج بری پسري بادشاہ تاج بلرکم شاهي لباس بلرکم دغه شان به پریوزم سم بلم نو افلاطون وته وي چې فوج دم لري که تاج دم لري که وزیران دم لري که اس دم لري که شاهي لباس دم لري که دغه سه پری وته خو خر پاتې شوې کنه خارجي چیز دا زمونږ پہچان نه دی لباس خارجي چیز دی وردی خارجي چیز دی تعارف کریئر کریکٹر کردار دا به پہچانی د مسلمان پہچان جماعتونه تنظیمونه پارټي نه دي د مسلمان پہچان کلمه طیبه دا پہچان او ټول مسلمانانو ته سلام کوم بیا په مسلمانانو کې پارټي دي ټول پارټو ته سلام کوم ان پی ته سلام کوم مسلم لیگ ته سلام کوم پی ته سلام کوم پی ټی آی ته سلام کوم ټول پارټو ولا وای مسلمانان دی وایا نه هر یو کس وي زما پارټي زنده باد زوایم ټول مسلمانان زنده باد خدا برا سره منی خو خراب ان پی کې مشتا مسلم لیگ کې مشتا پی کې مشتا پی ټی آی کې مشتا مولیانو کې مسلمانان شته مولیانو کې مونږ کې شته مسلمانان توجه